د پخوا زمانې خبره ده چې د غرونو په منځ کې یو وړوکی شان کلی و. په هغه کلي کې یو غریب هلک اوسېدو چې نوم یې جمال و. د جمال عمر صرف 12 کاله و، خو هغه ډېر ښه هلک و. د هغه کور د کچه خاورو نه جوړ و، چت یې هم ډېر خراب و او دیوالونه یې هم ډېر خراب و چې باران به وشو نو له چت نه به اوبه راڅڅېدې. خو د هغه په کور کې د محبت او د صبر کمی نه و. د جمال پلار یو څو کاله مخکې وفات شوی و. هغه به اوس بلې مور سره اوسېدو او د هغه مور به پردو کورونو کې کار کولو او څه لږې شانتې پیسې به یې ګټلې. هغه دواړه ډېر غریبانان وو، خو د چا نه به یې سوال نه کولو. سهار به چې جمال د خوبه پاڅېدو نو مور له به یې اوبه راوړې، کور به یې صفا کو او بیا به ځنګل طرف ته روان شو. ټوله ورځ به محنت مزدوري وکړه او څه لږې شانتې پیسې به یې وګټلې چې په هغې به یو ورځ کار کېدو. او اکثر به داسې وشو چې جمال او د هغه مور به په نیمه روټۍ باندې د الله تعالی شکر ادا کو. هغه ته به اکثر مور وي، زویه موږ غریبانان ضرور یو خو الله تعالی موږ له صبر او عزت راکړی دی. نو جمال به جواب ورکړو، مورې اصل دولت خو ښه زړه وي. یو ورځ جمال په ځنګل کې لرګي جمع کول نو اچانک یې په یو زخمي مرغۍ باندې نظر پرېوتو. نو ورته یې وویل یارېږه ما زه تا ته هېڅ نه ویم. هغه د خپل کمیس نه یو وړه شان کپړه راوشټوله او د مرغۍ وزر یې پرې وتړلو او بیا یې هغه مرغۍ کور ته راوسته، دانې ورته واچولې او اوبه یې ورله ورکړې. د هغه مور چې دا ټول هر څه وکتل نو په سترګو کې اوښکې راغې او ویې ویل زموږ زړه لوی دی، الله تعالی به موږ کله هم داسې نه پرېږدي. په دغه ملک باندې یو باچا حکومت کولو چې د هغه نوم باچا رحمان و. هغه د نورو بادشاهانو نه ډېر مختلف و. هغه ډېر ایمانداره او انصاف پسنده و. باچا رحمان سره د خپل قوم ډېر فکر و. و هغه به یو خبره ډېر پریشانه کولو چې د هغه وزیران ډېر لالچیان او بې ایمانه وو. هغوی به صرف دولت جمع کولو او د غریبانانو پروا به یې نه کوله. یو شپه بادشاه دا سوچ وکړو چې دا هر څه زه په خپلو سترګو لیدل غواړم. په بله ورځ باندې باچا رحمان ساده کپړې واچولې او شاهي لباس یې اوښکو او د یو مسافر په شان د محل نه ووتو. هغه مختلف ځایونو ته لاړو، چا ورته دروازه بند کا، چا ورته وویل موږ سره څه نشته مخکې لاړ شه. باچا چې دا هر څه په خپلو سترګو ولیدو نو ډېر خفه شو. ماښام چې تیاره ولګېده نو باچا د جمال کلي ته ورسېدو. هغه ډېر ستړی شوی و او وږی و. باچا د جمال د کور دروازه وواله نو جمال ورته دروازه کولو کا. باچا په مزه شان وویل زویه زه یو مسافر یم، ما ته لږې شانتې اوبه راکه. نو جمال مسکی شو او ورته وویل راځه ماما دا ستا خپل کور دی. او هغه ورله زر اوبه ورکړې او د هغوی په کور کې یوه روټۍ پاتې وه، هغه یې ورله ورکړه. باچا چې دا وکتو نو حیرانه شو او ورته یې وویل تاسو سره نوره روټۍ نشته؟ جمال ورته وویل نه که نه، موږ سره چې څه دي هغه نورو له ورکولو کې موږ ته خوشحالي میلاویږي. هم په دغه شپه باچا د جمال په کور کې پاتې شو چې په هغوی کې نه قیمتي کټ نه کمبل وه، بس یو شلېدلی شان یې کټ و. جمال د وده کېدو نه مخکې دا دعا وکړه یا الله د غریبانانو مدد وکړئ او د مالدارو زړونه نرم کړي. باچا چې دا دعا واورېده نو په زړه کې یې وویل دا ماشوم په رښتیا معنو کې مالداره دی. چې سهار شو نو باچا جمال ته وویل که چېرې تا له څوک د ډېر شي سونه درکړي او درته ووایي چې درو ووایه نو ته به څه کوې؟ جمال ولله زر جواب ورکړو زه به هېڅکله درو ونه وایم. بیا باچا جمال ته وویل که چېرې ته باچا وې نو تا به لومړنی کار څه کولو؟ جمال لږ شانتې سوچ وکړو او ورته وویل ما به اولنی کار دا کولو چې د شپې یو ماشوم هم وږي وده نه شي. څو ورځې بعد د باچا سپیان د جمال کلي ته راوه. خلک ویرېده. سپیانو اعلان وکړو چې باچا سلامت جمال خپل محل ته وستی دی. د جمال مور ویرېده او ویې زما زوی څه غلطي کړې ده؟ جمال مور ته وویل مورې رښتیا هېڅکله چاته نقصان نه ورکوي. په محل کې جمال وکتل چې هماغه مسافر په شاهي تخت باندې ناست دی. باچا وخندل او ویې جمال ته ما پیژنې؟ جمال په ادب سره سر ښکته کړو. بادشاه د ټولو په مخ کې دا اعلان وکړو دا هلک د دې ملک ایماندار هلک دی، د ما ته هغه څه راکړه چې هېڅ چا ما ته رانه کړه، عزت او محبت. بادشاه جمال او د هغه مور ته یو ښکلی کور ورکړو، خو جمال اوس هم بدل نه شو.
هغه اوس هم د غریبانو مدد کوي، په نرم لهجې سره خبرې کوي او د الله تعالی شکر ادا کوي. وخت تېرېدو سره سره د هغه نه یو قابل ځوان جوړ شو او هغه د بادشاه مشیر ولګېدو. په ملک کې انصاف، امن او خوشحالي هر طرف ته خپره شوه. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.